تکبیرات تشریق په چا باندې واجب دي او په څو منځونو کې واجب دي. ګران کتونکو دلته دوه اقوال دي، یو د امام سے مبارک دی او بل د صاحبین مبارکین دي، یعنی حضرت امام محمد رحمت الله تعالی علیه مبارک او دویم قول حضرت امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه مبارک. دغه صاحبین ځان له یو قول دی او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک ځان له یو قول دی. اکثر لا خلق د یو قول نه خبر دي، دغه دویم قول نه دي خبر، یا اکثر لا خلق چې دی هغه په چیټ چاړ کې وي چې نه داسې نه دو داسې دو. ګران کتونکو ان شاء الله تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورئ، تاسو به څومره اختلافات منځ کې چې راغلي وي، څومره خبرې مو اورېدلې هغه تمامې به ختم شي. د امام صاحب مبارک قول دا دی چې دغه تکبیرات تشریق لپاره درې شرایط دي، چې کله دغه درې شرایط موجود شي نو بیا دغه تکبیرات تشریق دا واجب شي. اول نمبر شرط دا دی چې دغه لپاره به دغه مونځ په جمع سره وي، یعنی دغه مونځ چې کله یو انسان په جمع سره وکړي، یو مسلمان په جمع سره وکړي، نو بیا به دغه مسلمان باندې تکبیرات تشریق واجب کیږي. یو شرط چې هغه جمع د ورله. دویم نمبر شرط دا دی چې دغه جمع په خاریه کې یعنی په کلی کې بنوي. او دریم نمبر شرط دی لپاره اقامت دی، یعنی دغه انسان به مقیم وي. نو دغه درې شرایط چې کله موجود شي، امام سے مبارک په نس باندې په داسې انسان باندې په داسې مسلمان باندې صرف یو ځل تکبیرات تشریق ویل دا واجب دي. دویم نمبر قول دا صاحبین دی. صاحبین وایي چې نه، دغه تکبیرات تشریق په مسافر مقیم دواړو باندې، هغه انسان چې په جمع سره مونځ کوي یا منفردي ځان له مونځ کوي، هغه که سړی وي که هغه زنانه وي، که هغه مونځ په خاریه کې کوي که هغه مونځ په کلي کې کوي، یعنی دغه اتو واړو صورتونو کې د صاحبینو په نس باندې په داسې مسلمان باندې تکبیرات تشریق ویل دا واجب دي. نو فقهای کرامو دغه دواړه اقوال مخې ته ایښي دي او دغه دواړه اقوالو کې چې کوم احوت یعنی ډیر احتیاط نه ډک کول چې دی هغه د صاحبینو دی. نو دې وجې نه فقهای کرامو عمل او ترجیح هغه د صاحبانو قول ته ورکړې ده. نو موږ تاسو لم څومره خلک چې یو مسلمانان که هغه مسافر وي که هغه مقیم وي که هغه په خاریه کې مونځ کوي که هغه په کلي کې مونځ کوي که هغه ځان له مونځ کوي که هغه په جمع سره مونځ کوي که هغه نارینه که هغه زنانه په ټولو باندې تکبیرات تشریق یو ځل ویل دا واجب دي. تکبیرات تشریق دغه شان دي: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. هر مونځ نه وروستو دغه تکبیرات تشریق یو ځل ویل په 23 منځونو کې دا واجب دي، چې هغه 23 منځونه د 9 ذوالحجې 15 منځونه، د 10 ذوالحجې 15 منځونه، د 11 ذوالحجې 15 منځونه او د 12 ذوالحجې 15 منځونه پوره شل او د 14 ذوالحجې اولنی 3 منځونه چې هغه سحر دی، ماسپښین او مازدیګر. په دغه 23 منځونو کې په دغه اتو واړو صورتونو کې د صاحبینو په نس باندې په هر مسلمان باندې که هغه نارینه که زنانه په دوی باندې تکبیرات تشریق دا ویل واجب دي. خو زنانو پر یو مسله دا ده چې هغوی به د تکبیرات تشریق په دومره اواز سره وایي چې د هغوی اواز پردی سړی وانه اوري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.